د جبهه مقاومت او د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ترمنځ لیدنه. احمد مسعود او د طالبانو د مشر ملا یعقوب ترمنځ د وروستۍ لیدنې ادعاوې دروغ دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. وروسته له هغه چې طالبانو د 2020 کال د سپټمبر په اومه د پنجشیر تر کنټرول واخیست، د شمالي ټلوالې د پخواني مشر احمدشاه مسعود زوی احمد مسعود د پخواني ولسمشر امرالله صالح سره تاجکستان ته وتښتېد. په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو ادعا کړې چې احمد مسعود د طالبانو له مشر ملا یعقوب مجاهد سره لیدلي او ادعاوې سره یې یو د ډیجیټل بدل شوي عکس هم شریک کړی دی. د ټولنیزو رسنیو پوسټ ادعا کوي چې ملا یعقوب او د احمد مسعود په دې وروستۍ لیدنه کې زیات پرمختګونه هم شوي دي او ښایي چې د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود به ډېر ژر خپل هیواد افغانستان ته هم راستون شي. احمد مسعود ویلي که د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد یا هم کومه دنده په افغانستان کې موږ ته راکولی شي او د خلکو خدمتګار مو ګڼي، نو موږ به خپل هیواد ته درستانه شو او خلکو خدمت به وکړو. که نه موږ خپل هیواد کې څه وکړو او خلکو خدمت ته هم موږ ته څه نشته دی او نه به طالبان څه راکړي. هغه له طالبانو سره لیدنه ترسره کړې همدا او بیا د ځانګړي ډول د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد سره لیدنه کړې چې هغه د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد ښایست کې هم یو نمونه لري او ډیر مشهور هم دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، دا زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا خیر چارې.